السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. بیا هم ستاسو دوست لطیف مهربان یم. لکه څنګه چې زه په همیشني ویډیو کې خپلوم، هر ویډیو کې خپلوم، تاسو نه په اول کې هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ تر څو زما د هر ویډیو نه تاسو وخت سره خبر وئ. او همچنان یوټیوب چینل کې مې سبسکرایب کړئ، نو زه خو بیخي درنه زیات خوشحالیږم. صحیح دی؟ نو په دې امید ګرانو ملګرو چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او یوټیوب چینل که لرئ هغه به مو ښه فعال وي، فیسبوک پیجونه که لرئ هغه به هم ښه فعال وي، یعنې په هر اړخیز د ژوند کې تاسو ته زه کامیابي غواړم. نن ګرانو دوستانو تاسو نه زه یوه هیله لرم. صحیح دی؟ یوه هیله له تاسو نه لرم او هغه دا دی چې ما یو بل چینل جوړ کړی دی په نامه د پلس ټي وي. صحیح دی؟ پلس ټي وي چې ګورئ ما فیچر چینل کې تاسو ګورئ او یا به زه تاسو بوزم خپله دې چینل ته یم. دغه چینل دی، صحیح دی، په نامه د پلس ټي وي دی. دا که تاسو چیرې سبسکرایب کوئ نو په دې کې زه تاسو ته د میوو د مریضیانو دې په باره کې د میوې کوم فواید دي، کومه میوه کوم روغتیایي ګټې تاسو ته لري، صحیح شو، او نور صحي ویډیوګانې چې د کوم مرضو باره کې کوم معلومات چې زه لرم یا زه ورته لاسرسی لرم هغه زه له تاسو سره شریکوم. نو له تاسو زه څه شی غواړم؟ له تاسو زه دا غواړم چې تاسو هیله مهرباني وکئ او ما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ما خپل لطیف مهربان په چینل تاسو کې ولاړ شئ، هلته فیچر چینل کې دا شته او همچنان زه د دې ویډیو په ډسکریپشن کې ما د دې چینل لینک در سره شیر کوم. نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د چینل سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ نو تر بیا چې له بل ویډیو سره زه تاسو ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. انشاءالله چې ټول به روغ جوړ او ارامه اوسئ په خپلو ژوند کې. ښه وخت.